بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې درس ته موږ څنګه کولی شو چې د خپل کمپیوټر د ریم اندازه معلومه کړو، همدارنګه د هارډ ډیسک اندازه معلومه. نو لومړی به موږ راشو دس پي سي ته او په دس پي سي باندې به رایټ کلیک وکړو، پراپرټیز ته به راشو. کله چې پراپرټیز ته راغلو په دې ځای کې د انسټال ریم 8 جی بي ریم ده د دې کمپیوټر او پروسیسر کولای 5 ده. همدارنګه د دې وینډوز 64 بیټ اپریټنګ سیسټم وینډو پکې انسټال شوې ده او وینډوز چې کوم انسټال دغه پکې وینډوز 10 پرو ده. نو که غواړئ چې د خپل کمپیوټر ریم معلوم کړئ نو تاسو به راشئ په دس پي سي باندې یا مای کمپیوټر چې موږ ورته په دې باندې دس پي سي به رایټ کلیک وکړو، پراپرټیز ته به راشو او په پراپرټیز کې به موږ انسټال ریم، همدارنګه 32 بیټ 64 بیټ اپریټنګ سیسټم او وینډوز 10 پرو. بله خبره هغه موږ که چېرته غواړو د خپل کمپیوټر هارډ ډیسک معلوم کړو، یعنې که تاسې غواړئ خپل کمپیوټر هارډ ډیسک معلوم کړئ، رایټ کلیک به په دس پي سي باندې موږ وکړو او را به شو مینیج ته. کله چې مینیج ته موږ راغلو په ډیسک مینجمنټ باندې به کلیک. په ډیسک مینجمنټ کې به موږ تاسو ته معلوم شي چې 238 جی بي د دې هارډ ډیسک ده اس اس ډي او همدارنګه 950.50 دا چې د سی ډرایو ده او همدارنګه 128 جی بي چې ده ډي ډرایو ده. نو دا د دې کمپیوټر ټول سایز یا د هارډ ډیسک اندازه څومره ده؟ 238. بیا ورته وګورئ که غواړو چې هارډ ډیسک اندازه معلومه کړو، رایټ کلیک کوو، مینیج ته راځو او په مینیج کې موږ راځو ډیسک مینجمنټ ته او په ډیسک مینجمنټ کې به موږ ته معلوم شي 238 اس اس ډي هارډ ډیسک ده. نو که چېرته غواړئ چې د خپل کمپیوټر ریم معلوم کړئ او هارډ ډیسک معلوم کړئ نو له دې ځای څخه تاسو کولی شئ چې دغه اندازه د ځان لپاره معلومه کړئ.